وایا شروع څه په خیر؟ په خیر شه شروع څه خلو دي؟ بیخي خوندور حالات. ته څنګه یې؟ ولا خیر دی چې تا خو وایه که نه چې خلو دي؟ د موږ نن یوه خپرونه ده د تاسې ټولو هغه صاحبانو ته مو ویلي دي چې په دې زنځیر وهنه ماتم کولو سینه وهلو یو دلیل له اهل بیتونه شته که نشته د زړه سره؟ نه شوم پوه دوباره ووایه. ته ماتم کوې؟ مطعم کوو او اوس هم مطعم نه رولو. ښه ماشاءالله. الله پاک دې نور هم توفیق درکړي چې ښه په غټو چاقوګانو ځانونه ووهئ په زنځیرانو باندې. زنځیران هم وهې؟ وایو تور ساتومې په سر هم داسې په تورو په چاقوګانو وږي چې بیا وینې در باندې راتویږي. کاري صاحب یو خبره ته غوږ واچاسې خبرې به سیخ رسره کوو. ته خپل مذهب اجازه درکوي ته د بل مذهب توهین وکړې؟ څه بهترین سوال د توري صاحب د زړه سره وکړل. سخت بهترین سوال، قسم په الله ودې کړل. ډېر زیات خوشحاله شوم په دې سوال کولو باندې. تا ته دغه خپل کمپنۍ یا شرکات اجازت درکوي چې د بل چا توهین د صحابه او د امهات المؤمنینو وکړه؟ نه نه راکوي. دا د تا کتابونه او دا اغاګان چې د ټول په منبرونو ناست وایي په ابوبکر لعنت ووایاست، په عمر لعنت ووایاست، العیاذ بالله په عایشه رضی الله عنها لعنت ووایاست. ولې؟ نو چې تاسې والا یایي چې په داسې موږ چې کومه تاسې کوم پټوان لګوئ تاسې چې لګوئ نه موږ خو مجبور یو چې موږ یې ولګوو که نه چې څنګه تو ته په درد رسېږي خو همداسې موږ ته په درد رسېږي. زه په دې ټول عمر کې ته وایې چې قاري صاحب ته د بل چا تا ته مذهب اجازت درکړي د بل چا توهین وکړه. یو توهین راته راوښیه چې ما د تاسو د مذهب کړی دی راوښیه. بېګا د څومره نو مخکې د تو ته خلک تو ته کوم نوزیاتو ته کمنټ کوي چې شیعه کافر و تو خپله ویل چې شیعه دلیل نه لري چې شیعه کافر دي او شیعه کوم دلیل سره کافر دي. شیعه تو خپله نوز پسې دلی نه یې بس خولې نه لګیا یې ځان نه لګیا یې کافر دي. کافر خو هغه سړی زه چې کله خپله کافر وم زه بل ته خو کافر نه یم. کله چې زه کافر وم بل ته یم چې ته کافر یې. غوږ ونیسه. تا ویل چې ما زنځیران ووهل اوس هم له ماتمه راووتم. کوم اهل بیت درته ویلي چې دا کار وکړه؟ هغه مو خپل مذهب دی، هغه مو خپل عقیده دی چې زه خپل عقیده کې چې کوم چې نه کوم دې څخه ته منو کوم څخه دې نه منو کوم. ته دې مو مذهب ویلي چې ته خپل مذهب چې خپل عقیده خلکو ته وښایه کنه چې عمر چې کړي دي یزید چې کړي دي او عایشه چې کړي دي هغه ته خپل ته وښایه کنه. ونیسه. علي رضی الله عنه سنیو، حسن علیه السلام سنیو، حسین علیه السلام سنیو، زین العابدین علیه السلام سنیو خپلو امامانو دفاع کو. یو دلیل راکړه چې امام حسین علیه السلام د شیعه و. یو دلیل راکړه دا ګز د میدان. یو دلیل راکړه چې امام حسین علیه السلام دی ویلي زه شیعه یم، یا د امام زین العابدین علیه السلام ویلي چې زه شیعه یم، یا د امام علي رضی الله عنه ویلي چې زه شیعه یم. زه به دلیل درکړم چې هغه سنیان و الحمدلله او هغو په کربلا کې قرباني ورکړې وله امام حسین علیه السلام سره. بولای ګپاره یو شعر دپاره ته سجده کوې تو ته چې یو شعر چې ګورې ته شعر دپاره سجده کوې ته کوم یو مذهب سره تعلق لري؟ اصلا مې سجده نه ده کړې. توري صاحب بحث بلې خواته مه وړه. ما درته وویل زه د خپلو اهل بیتو دفاع کوم. کوم چې مې ایمان ده، کوم چې مې محبت ده، کوم چې مې غیرت ده د هغو صحابو. ته د صحابو په نامه باندې ناروا کارونه کوې. زه وایم چې د تاسو دا ناروا کارونه به اهل بیت واخ ونیسه. نه تو کور څه دی چې ته د شاه مذهب چړي مذهب عقیده چړي نو ته خو دې سره کور نشته که نه خپله عقیده ده د خپله عقیده خلکو ته وښایه چې تو څه کړي. صحیح ده. تاسې ولې صحابه چړي چې ته نه وه چې اوس ته مو ته عقیده ما چړه زه تو عقیده نه چړم ته ته مو عقیده چړي زه مجبوره زه تو عقیده وچړو. ته خو ځوانه سینه ښایي باسې وي کمرې کې ځان ته بوتي ځوانه ښایي بس زوزي دې ولې دې ولې ډېر په تکلیف یاست؟ تاسې لږ صبر وکړئ چې د سړي زمن نسي داسې به ډېر د ابوبکر او د عمر د علي بچیان درته را پیدا کېږي. تاسې دا ټول خبره ته وه ته توره ته خو ما ته وا توره وښیه چې تاسې کوم ځای کې توره کړې دی یوه توره درته ثابته کړه چې موږ دغه ځای کې توره کړې دی. شاباش توري صاحب. ته مور و خور پېژنې؟ شکر الحمدلله. تاسې غندنه یې چې داسې بعد پخېږو. ستو صبر. دا چا در پیژندلی؟ دا خو عمر الفاروق رضی الله تعالی مور هم در پیژندلی، خور هم در پیژندلی. که عمر رضی الله عنه نه وای اوس به په میندو هم سپرېداست په خویندو به هم سپرېداست.
دغه اول جز او دغه اول برکت او دای هغه اوله کېږي اسلام در رسول وکس اوس بده په ځان مال غوا اوس تاسو خور پیژندلې د عمر رضی الله برکت تو چې مور دې پیژندلې د عمر رضی الله برکت ته چې ځان ته دا کلمه وایي د عمر رضی الله عنه برکت چې درته رسیدلې ده اوس دې تا یو خر ما تر واخه استاد دي اسلام او د مسلمانانو ته رسیدلې ده راوخه نه عمر کړي چې شه دی عمر کړي چې شه دی عمر دې څوک موږ سره پیژندو یا دوله دې پیژندو عمر وګوره بلې خواته لاړ عمر رضی الله عنه هغه څوک ده چې د اسلام دوم خلیفه ده او علي رضی الله عنه بیعت ورسره کړی علي رضی الله عنه یو مأمور و علي رضی الله عنه خپل لور په نکاح ورکړی و هغه عمر رضی الله عنه عمر چوز وای دی اوس به دې چا زوی ته لاړلې دا تاسې زنجیر کوم امام درته پښتانه دی چوز وای دی علي رضی الله عنه دې چا زوی ده نو تی موالي مو پښتني جواب راکړه چې ته جواب در کوم عمر چوز وای دی عمر رضی الله عنه دې خطاب زوی ده عمر څو بچیو څونو بچي وي هغه ته به راسو چې توس عمر نه منې بچی نو څه کیسې پکې غږېږي مونه پوښتنه کې ته په جواب راکړه چې ته در کوم خبر خو یو خبر علي رضی الله عنه دې چا زوی مو پښتني جواب راکړه عمر څو بچیو عمر څو بچي وي نه زه دروخه یم دروخه یم ها د ابي طالب زوی د ذکر علي رضی الله عنه د ابي طالب زوی څو زمانیو د علي ها عمر څو زمانو د علي رضی الله عنه دی واوریدل کې دیوانه وریدل وا پرې دا هغه من نه دی اوردل او ورغه توال مو دا چې عمر څو بچي موږ چې څوک وای اهل بیت پرېږده او موږ بیا په دا سر غولو الله اکبر ور باندې وایو زه اهل بیت پرېږده اهل بیت پرېږده تاسو اوس انسانان یاست د الله بندګانو لږ چې دلته راځي دې دومره فکر کوي چې موږ چیرې ځو علي رضی الله عنه پرېږده څنګه زر ځینې منکر سي او څنګه زر په دې او منډه ځینې واخلي دا دومره بې وفا خلک دي تاسو پوهېږئ امام حسین علیه السلام چې دوی د کربلا په میدان کې وروغتل بیا یې پرېښودل همدغسې خلکو چې وایي علي پرېږده دای فقط دته دا ور پرېږده چې دای ښه متعې وکړي داسې ززو به ور وباسي او دای ښه خمسونه وخوري او دای ښه په شب چراغ کوش کې ښې مزې وکړي او دای ښه په څه شي دا د ذلجناح لپاره سجدې ولګوي علي پرېږده علي سره خو د دې کار نشته نو دا خو معلومه خبر ده چې علي رضی الله عنه پرېښي د سره مو کار نشته